د ایران څخه هیواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر چټک شوی دی. د اسلامي امارت یو شمېر جګپوړو چارواکو د هغوی د جملې څخه د افغاني سرې میاشتې د عالي ټولنې عمومي رئیس د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت د ارزونې په موخه د هرات د اسلام کلا بندر ته سفر کړی دی. د افغاني سرې میاشتې عالي ټولنې عمومي رئیس شیخ شهاب الدین دلاور په دې لیدنې کې ټینګار وکړ چې دوی ژمن دی تر څو کډوالو ته تاوده خواړه ورسوي، همداراز د روغتیا په برخه کې ورسره همکاري وکړي. صبح به 6000 هموطنان ما دوای غذای گرم بر هر یکی داده میشه انشاءالله و همچنان در بخش صحت کمپاین انشاءالله جور شده، امبولانس ها روان میکنیم و خدمات صحیح را خوب گسترش میدیم انشاءالله و دیگر خدمات که چیز باشه ما تیار هستیم که را انجام بدیم. د بل لوري راستانه شوو کډوالو احمد او محمد عالم نظري دوی ته د اسلامي امارت د لوري د اسانتیاو د راوستو له امله قدردانی کړې ده. امروز برسیدم میخوام که افغانستان کشور خود خیلی خوشحالم، یعنی موقعی که من را دماز کردم یعنی انگار به من عروسی بود. اینو به شما بگم. خلاصه اینجا که بیادم همه دست به سینه عزت، احترام، نون، کمک مردمی، همه خدا رو شکر هوا ما داشتن دیگه. تشکری خاص از دولت داریم. پول پیش خانه ما رو نداده، سند هم داریم، وسایل خانه ما رو ندادیم، برگه خروجی داده اومدیم این طرف دیگه هیچ راهی نداریم. ما از امارت اسلامی امیر میخوایم که حداقل برای مهاجرین در ایران اینی که اینجا آمده دیگه‌اش در ایران برشون کمک کنه، پول پیش خانهشون رو باید بگیره، وسایل خانهش رو باید برگردونه. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې بیلابېلې کمیټې د روغتیا، د هویت پیژندلې، ترانسپورت، مالی، ښوونې او روزنې، موقت اسکان او نورو برخو کې شپه او ورځ فعالیت لري او کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي.